او ګناهونه پکې پرېږدئ. بعضې خلک داسې چې روژې نیولې وي خو دی دروغ نه پرېږدي، دی کنځلې نه پرېږدي، دی غیبت نه پرېږدي، د داسې روژې ګورئ هېڅ فایده نشته، د داسې روژې هېڅ فایده نشته. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی من لم یدع قول الزور والعمل به، چا چې دروغ ویل پرې نه ښودل، چا په دروغ ویلو باندې عمل کول پرې نه ښودل، نو فلیس لله حاجة ان یدع طعامه وشرابه، الله ته هېڅ حاجت نشته چې د خوراک څښاک پرېښی دی. په روژه کې د دروغ ویل پرې نه ښودل نو الله ته هېڅ حاجت نشته چې د خوراک څښاک پرېښی دی. الله ته داسې روژې حاجت نشته دی. علماو لیکلي دي و یو څو څیزونه داسې دي چې دا د روژې دپاره ډېر زیات نقصان دي. بعضې علماو خو لیکلي وي روژه پې داسې ماتېږي لکه څنګه چې خوراک څښاک پکې وکړي. یو په هغې کې دروغ ویل دي او دویم پکې غیبت کول دي. دروغ ویل او غیبت کول دا روژه بالکل تباه و برباد کوي، روژه بالکل خرابوي، د ثواب نه دي محرومه کوي. دروغ ګناه کبیره ده. دروغ ویل څه شی دی؟ ګناه کبیره ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې یو انسان دروغ ویل شروع کړي وایي د ده سره چې کمې پرښتې دي که نه هغه د ده نه په میلیونو میلیونو فاصلې سره لرې لاړې شي، لرې لاړې شي. ولې ترې لاړې شي؟ ځکه د ده د خولې نه بدبویي شروع شي. چې کله یو انسان دروغ وایي د ده د خولې نه بدبویي شروع شي نو د ده سره چې کمې پرښتې هغه ترې نه لاړې شي، ځکه پرښتې د بدبویۍ نه څه کوي؟ نفرت کوي. نو چې کله دی هغه دروغ ویل پرېږدي نو هغه پرښتې واپس راشي او دا پرښتې ورته په خیرو شروع کړي، بددعا ورته شروع کړي، الله دې تباه و برباد کړي. ولې دروغ وایي؟ موږ ته هم تکلیف راکړئ، موږ ته هم تکلیف راکړئ. نو یو دا چې روژه کې به بالکل هسې هم نه دي ویل پکار، خو په روژه کې به دروغ بالکل نه وایو. دویم غیبت. غیبت دا ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده. بعضې خلک راشي مجلس جوړ کړي، کیني ملګري دوستان کیني چې د یو په سر یې راوالي، نو چې د هغه نه فارغېږي نو د بل په سر یې راوالي، نو چې د هغه نه فارغېږي نو بل په سر مړه وایي روژه لنډه، روژه لنډی نه، روژه دې برباد کړه، روژه دې تباه کړه، د ثواب نه دې ځان محروم کو. د روژه په خوله باندې د بل مسلمان سپکاوی کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د سود 80 درجې دي، 80 دروازې دي د سود، د سود 80 درجې دي او په هغې کې د ټولو نه کمه درجه د سود دا ده چې انسان د خپلې مور سره مخ تور کړي، نعوذ بالله، د خپلې مور سره بدکاري وکړي، نعوذ بالله. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و یو درهم د سود چې دی، یو درهم د سود دا د 15 زناګانو نه زیات بدتر دی، دا زیات بدتر دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په ټولو کې بدترین سود، ناکاره سود، خراب سود هغه دا دی چې ته د یو مسلمان عزت خراب کړي، ته د یو مسلمان څه خراب کړي؟ عزت خراب. سودخور نه موږ نفرت کوو که نه کوو؟ قرباني ورسره کوو؟ په صف کې ورسره ودرېږو؟ نه، دا سودخور دی لکه ځان دې نه ساته. د بل مسلمان سپکاوی هر سړی کوي، هېڅ چا دا ونه ویلو چې هلکه ګورې دا په ډېر غټ ګناه کې مبتلا دی، ځان ترې نه ساته. د بل مسلمان عزت خرابول، د هغه غیبت کول، دا دې باندې الله ډېر سخت خفه کېږي، دې باندې الله ډېر سخت خفه کېږي. د دې وجې نه د رمضان المبارک په میاشت کې به د دې 2 عملونو نه ضرور ځان ساتو. کم غیبت کول او دویم کم درته یاد کړو؟ دروغ ویل.